أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نن ورځ د سیرت درس و دیجه پر رسیدلو د نبوت لسم کال د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله شروع شو سناشنا واقعات سره د الله نبی مخامخ شو. اول دا چې دا غره تر مرګ د ابو طالب دین اوري سبه خدیجه الکبرى مرګ او به د مشرکین سخت مقابله د نبی کریم علیه الصلاه والسلام او د سعودي رسول الله سره نکاح کول دین اوري سبه د ابوبکر رضی الله عنه هجرت او به د نبی کریم علیه الصلاه والسلام او د ابوبکر د دواړو سفر د طائف په طرف باندې انت بر طيب د مشران سره دا خبره کول چې لا اله الا الله وای درې ورونه او درې جوابونه وکړه خو رسول الله خبره ونه منله. د الله نبی د خلکو له ویل جسمانه پیغام به خلکو نه بیانوي. یو خو وجه دا چې په مکه کې زما په ملګرو باندې داخله ظلمونه کی دویم د قریش زنانه غوډي سره په نکاح کې وي چې اشنه هغه زمون بری مسله باندې خوشاله نشي چې کله د محمد دعوت د خلکو رد کی په زیاده دي چې د خلک دغه خبره اومني د لارې په یو طرف او بل طرف باندې ورته ځوانان او کشران صفحاء قمقلان ودرول په زید ابن حارثه او محمد رسول الله باندې د کانو گزارونه شروع کړه. 3 میله پورې محمد صلی الله علیه وسلم وشتو. تاریخ ولري چې د زید صاحب د سر مات شو او د رسول الله دومره وینه د بدن مبارک نه اوته چې دا پڼې ډکه شوې. 3 میله وړاندې یو باغ د عتبه او شیبه چې د دوړه د ربيعه زامن و دی باغ له نبی کریم علیه الصلاه والسلام وردننه شو د دمه کولو د پاره. رسول الله ډېر تکلیف شوی دی او داغه د سفر ملګری زید ابن حارثه ډېر تکلیف شوی دی او په دې وخت کې رسول الله ډېر ناشنا دعا وغوښتله. شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله په زاد المعاد کې مرانه نقل کړي او دغه دعا په مجموع الزوائد کې امام تبری د ټول نقل کړي ده. حاصل دار د باز ټکو وی ویلې شي یا رب تم هغه چاله سپاري چې زه په هغه باندې سپکیم دا خلک ما قدر نه کوي. زډیر انتهایی کمزور یم الله کمزور کوم کون کې تاسو ما کومک وکا بیم چې ته په ما باندې خپنی دا څومره معاملات چې د خلکو زما سره وکړه الله زبې خوشاله یم ستاد غضب د ما باندې نازل نکي. نو دو شباب دی باغ کې ناسو د عربو باشندگانو مالدار خلکو کې دا عادت چې کله یو ملک او بل ملک خپل بلډینګونه کورونه جوړي. دا د مکه خو په طائف کې ځان له باغ جوړ کړو. نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله ولیدونو تبان دې زړه کې ور باندې لګ رحم راغی چې دا خو زمون کلیوال دی او د دعوت د وجنه د خلکو څومره معذب کی تکلیف ورکی. یو خادم او عداس په نامه باندې اغله ویلې وی چې انګور څه وېسا او دې سړی له ورکا هغه چې ورته کله انګور راوړل د الله نبی رسول الله کې خود نو ویلې چې بسم الله او د خوراک په اخر کې دا ادب دې چې سړی وی الحمدلله. دقنا غلام ایسته متاثر شو چې په دې علاقه کې خدای خلک بسم الله نو وی معنا د الله نوم وجه نه دی بلکې الله تو معنا عزا او د نور معبودانو سره دی. دا د کوم ځای نه ای د الله نبی ته پوښتنه کوي ته د کوم ځای وزره موصل ښار نه موصل د عراق او ترکیه په مابین کې سرحدي ښار دی نینوا علاقه وی ته خو
زما ضرور دی زید یونس علی السلام. یونس علی السلام ته څه پیژنې خو زما ضرور دی زم نبی ماغم د الله نبی دومره اوچت او حکیم انسان دی چې به خبرو کې دعوت ورکي د نبی خبره منل پکار دي. نو تاسو ما خبره ضرور ومنئ دی ورته ویلي چې دا خبره کله هغه واوري دی او هغه ویل چې زما دین نصرانیت ته دی عداس ویلي. نو فقبل د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د لاسونیم خپل کړه او محمد رسول الله د ابکیم خپل کړي دوړې مچ کړه. د کوم دعا چې مجموع زائد را نقل کړي د رسول الله چې دعا وخت زمونږ الله وسلک پر اخی پیراولي الته د خلکو 3 میله پورې اوښتو. لیکن اوس الله د اسباب برابرې چې د رسول الله اکرام وکړي احترام. د به اختلافي مسله ده لاس کولول یا سر خولول یا د بدن بلې سر خولول دا څنګه دی او څنګه نه دی. نو سر خولول دا خو جایز دی. عائشه رضی الله عنها د محمد صلی الله علیه وسلم سر مبارک خول کړي لري. تندې خولول دم جایز دی. نبی کریم علیه السلام د خپل ترزو د سنگر نه راغی دا تندې خول کې د عثمان ابن مسعود تندې خول کې دا او کله چې موږ نبی د دنیا نه لاړو نو ابو بکر رضی الله تعالی عنہ د محمد صلی الله علیه وسلم تندې خول کې د بدن بل حصہ لکه تشه او سید رضی الله عنه د صحابه او د نبی کریم علیه الصلاه والسلام دا تشه مبارک خل کې ورسه براشه مرز وفات د الله نبی منبر باندې نه شو خبر وکړه صحابه راغه بده ځای خل کې او خپل خلوله بعض علماء دا جایز وی دلیل پیدا لشي ګور عداس دا کار کړی لري او بلی وفد راغی چې د نبی کریم علیه الصلاه والسلام لاسونه خپل په مشکات کې مې روایت ته. نو اهل علم فرمایي چې اول خدا عمل د غیر مسلمو دی ځکه هغه وخت کې دا مسلمانان نه و چې يهود او نصارا دی په عمل باندې موږ له استدلال صحیح نه دی. دویم کبل فرج او تقدیر د شیمه شرط کې دار چې انحناف کې نه سر کته کول چې سړی د چا په خپل نو خامخ سر کته کیږي. دریم په دې روایت کې وسنانه ده چې ام ابان ویلې شي اغه محدثین لګي چې هغه مجهوله ده. اهل المدعی ثقت او د عدم ثقت څخه اعتبار کړي نه دي. نو دې وجنا خپل کولول د مناسب نه دي. ارچ لاس دی دا به جایز به د درې شرطونو باندې شی وسړی عادت مستمره نه جوړي چې هر وخت د پاره د خپل لګه حجر اسود. دویم چې بده کې مصافحت تر نه شي د لاس ور کول. دریم چې بده کې انحناء ونشي. نو په دې وخت کې داود بدر شیبل ویلې وی قسم په الله دا ستا غلام غوړ واړو دا محمد اوچت ساحر دې شعر په وکی دیم ګډوډ کی در کافر انسانانو کار دی د باطل فرسو چې کله یو انسان په سنت طریقه باندې عمل کوي نو ایسه مقابله له ودرېږي. په یو ځای کې به يهودیت وي نصرانیت وي بدعت وي عربي دیني وي داخله به کوي ګیره به خلک خري لیکن تندې کې به چرته مرده گنجواله نه راځي خو کوي سړي په سنت طریقه باندې عمل وکړي نو ته ورته د شي ګمان کوي دي سړي باندې لکه یو يهودي او نصراني چې لري ځکه دا باطل فرس عادت در بوخانه. عبد الله ابن مسعود فرمایي چې د خلکو له بدین بيدینی ښکار شي بيدینی ورته دین وکړه چې عادت سره خلکو خاله راغی ورته ویل چې ګورته مواړه ولې وي قسم په الله د محمد چې کوم خبر راوړې ده د ټوله دنیا نه بهتره ده. دا حق خبره ده د الله توحید د الله نبی چې کله دمو کړ ایسه د باغ نه وروته بطن نخله او علاقه وال تلاړو په مکه کې ټول مشرکانو دا اتحاد کړو چې کله محمد صلی الله علیه وسلم راغی موږ ور باندې برید کو وجنو وي بند کړو چې د ملک منور اوسېږي نه. نو په دې بطن النخله کې د الله نبی په منځ باندې ودرې او ناشنا واقع ور سره دا وشوله. رسول الله د ذکر دا وحی راتله دا جنت دغه مخ کې د بل پوغو بس ورېدل نو بره د اسمان د باز خبرونه به راوړل خو چې کله رسول الله وحی شروع شو دا شین الله بند کړ ملائکه ودرول چې کله به جنت شیطانان بر راتلنو بده لمبو باندې به وشته تر شو پر بده وحی کې ګډوډواله لنیش دی جنات ویلې به بر دومره امنیت نیولې شوی دی دومره مضبوط حالات ته دو خبرې دي یا خو لاندې په دې اسمه کې رب العالمین چاره د هدایت اراده کړی دا او یا د چا د هلاکت وګرځي په دې اسمه کې دا څه شل دی تقسیم کړو پیرانو
د شام نصیبین علاقې نه ودانې جنت په دې علاقه باندې رالل. نبی کریم علیه الصلاه والسلام منځبانه ولاړ دی چې کله قران واوریدو یو بل چې انشت لکه چپ شي سورې جن کې الله را واقع ذکر کړی د ناشنا کتاب دی چې کله دا خبره واوریدو نو متصل لاړ خپل علاقې له شي خلکو له دعوت ورکړي د الله د توحید در قران ادبم دی سړی ورته چپ پاتې کیږي وګ ورته کېږي د الله د رضا لپاره ورته کینی د تقوا په نیت باندې وکینی د وعیداتونه به یریږي د دنیا سره به مینه نه لري واړو امیدونه به لري د الله عظمت په بری زړه کې لري قوي ایمان صفا زړه قوي عزمه یقین د قران په خبره باندې چې کله دغه مشکلات راشي به صبر دي کې اشاره ده له داعی به دعوت کوي چې څوک د چا دعوت منیو کني منی تخپل دعوت کوا کدا اڅ کې مونږ منی رب العالمین خو ستاسو دعوت اوري کنه تعالی وبلی دعوت باندې الله اجر درکړي. سفیان ثوری صاحب زکه ویلی و وی خو به داخل زمو خو لراجه قران ورته بیان کو کینی موږ به شور شو کده شم نه نو موږ به دیوالون له بیان کو اخر بل الله بده کې دي اثر واجو چې خلک به پیدا شو د قران له بغاړه ورکی پیران قران واوریدو لاړ خپل علاقه له او خلق له ویل چې د موسی نو ورسې ونشه نبی راغله دی وجنه سوره قاف او سوره جن کې الله رب العزت د مکی د مشرکان له قسم ته پیغور ورکی چې جنت ته قران منی تاسو نه منی اے خلکو ولې دا محمد صلی الله علیه وسلم انسان دی پیرین خبره منی او انسانانه نه منی نو دا مسله به کې وشوه درې منشه مسله به کې داراله د دې غرونو ملائکه ورته د رسول الله خواله شیخ الاسلام ابن قیم لیکلی چې په عرش باندې الله ملائک مسلط کړي دي بر په دې ورېسو باندې او په دې هواګانو باندې او په دې انسانانو باندې حتی د مور په دې رحم کې چې کوم بچي برودي په دې باندې الله ملائک مقرر کړي دي حفاظت کوي اوړي راوړي. یو اصل کې راځي موسی علیه السلام د رب العالمین نه پوښتنه وکړه چې یا ربي من معك في السماء برستا سره څوک دي وی ملائکه ازما ملائک وی څومره شمیر دی وی دولس قومه وی د یو قوم شمیر به څومره به د ازما یږي چې څومره ذرات د خاور شګوري دی یو قوم شمیر دومره دی ته به حساب وګوره وی ویلې وی موږ له امر وکا چې موږ ور باندې دا غرونه سره تاو دغه به توقل دي چې د طائف په خلکو کې د مکی ظاهر د امر شهر مکی د خلکو ذکر رسول الله تنکړه د ملک نه استلې دي د الله نبی ډیر اوچت انسان دی صابر سره وی ویل د دې په قوم کې بل دې په بچیانو کې بل الله د خلک پیدا کی شیخ خبره توحید عقیده ولای رسول الله پر توحید باندې سمینو مقصد د قرآن. ابن قیم فرمایي چې ما من آیه فی القرآن الا وهي تتضمن التوحید هیڅ یو آیت په قرآن کې نشته مگر هغه توحید بیان دی. مولا القاری سے فرمایي شریف اکبر لسم نمبر صفحه کې فالقرآن كله في التوحید. ابو العز الحنفی شرح الطحاوی کې لګي څلورته کې وی قرآن ټول په توحید کې لري الله وبکه موحدین پیدا کی بدوی ورته وخته دای به صبر وکي. څلورمه مسله دا وشوره چې رسول الله مکه تلنو شو څنګه بندیشو غار ثور له پناه وړه ال تلاړو دغه ځنه ورسا د مکی باشندگانو بعضی کم چې مشرام قومي خلک واغو سره خبر وکړه چې موږ لا امن راکړي دا د الله نبی دی زمونږ الله په تایید کړي او دا ټول مخلوقات په تایید کړي لیکن بعد دغه نم د اسباب استعمالي ځکه دنیا دار الاسباب ده موږ له بګی دا تربیت راکې چې تاسو وګورئ د قران او سنت دعوت مخپوړان دي لاړ شي درجه بندي وکړي درجه بندیم چې کړي نه ګورکار خرابېږي د شي خلک وګوري چې زمونږ دعوت څوک مخالفین دي څوک موافقین دي لکه په دې جامع کې چې خبره ډیره ښه چلیږي د چاله دا څنګه دعوت د لپاره څه تایید کې ځان سره والم په دې کې د مظلوم حفاظت مو او کم چې هغه امن ورته طلب شوی دا غوي قسم ته شهرت مجرد ځکه دومره اوچت سړی مداخله زمانه امن غواړي. اخنس یو منافق او اغله خط ولې ګورده وی ویلې دعوت ور ولې ګو چې تماله امن راکا جوار هغه زړه کار نشم کولای زړه بني خزعون او مودق شنساسو قوم جدا قوم دی منګه بار نه راغلی خو داخل لري خلق قوم نه یو مونږ چاله من نشو ور کولای. سهيل ابن عمرو له خبره ولې غلا غوي شهره منګه مدي ولا نه ځکه موږ بني عامر او تاسو بني كعب متیم ابن عدي خبره ولې غلا غورته بالکل زديره تیار یم دا ګره کافر دی د الله نبی د دعوت وخت کې ونکار اخسره او د مخ واقع کې دا معلومه شو د عداس چې کله کله د کافر تحفم سره قبول کې لګا خوراک چې رسول الله ته واخصو خو یاد ساتي دي بار کې نن حدیث دي چې رسول الله د کافر تحفه کله قبول کړی دا کله رد کړی دا د حربي کافر نه نه قبلای
چې ماموري شي ولې نه هغه چې تعالی ماموري شي په تحفه کې درکور د خپل کار دی متیم ابن عدی د خپل خاندان تقریبا 15 ځوانان بچي ورېرونه راواخص او د رسول الله مخې راوصل چې محمد صلی الله علیه وسلم د زموږ په جوار کې راغی دا بوزل ته وسیږي د الله نبی شراغه مخې دا ولاړ و عیسی متیم ابن عدی ورسو زور نګر شه پر روان وګره رسول الله د رب العالمین د کافر په وجه وسه تایید کړي لاړو طواف وکي منځ شروع کړي ابو جهل په دې وخت کې راغی متیم ابن عدی ویلې وی شیا متیم تا دل امر ور کړی دی پنید ور کړی دی کنه ته د متبع شولې کچرته متبع شولې او ته مؤمن شولې موږ له وای چې کار دې در جوړ کو کچرته امن ور کړی خو ځه وخت د پاره بوشي کې بیرته بزي هغه ورته چې امر مې ور کړی دی وی سیدا د الله نبی لاړو خپل کور له د تهجد ډیر زیات اهتمام رسول الله کو تهجد ډیر ناشنا شی دی یو روایت کې چې امام سیوطی فرمایي چې کوم انسان اکثر وخت کې تهجد نه کوي رسول الله فرمایي دا سړی منافق دی او طریقه کول دا ده چې انسان به قیلوله کوي د سورې کهف د ورسنی د آیتونو بلولې چې کله سملی وختي و دکېګا د ګنا نه ځان ساته د دنیا په کار کې به ځان ډیر نسړې کوي ډیر خوراک او څښاک باندې کوي چې سملی د مؤمنانو سره بکینین لري د آخرت سوچ برا مخه لکې د سلف تاریخ مجاهده د الله نه دعا غوښتل زیات جمانه ځان ساتل وغيرها سنور اسباب زمانه مالی جرمانه نبی کریم علیه الصلاه والسلام د دین اورس اوس د معراج مسله شروع کیږي بین النوم والاحزان وېدسي ودم نوم چې بالکل ود شوی او خوب کې وی ک باندې نومه د سي درمیانه حالت پریشانی حالت کوم چې د ام حانی د کورنا جبريل راوسم کعبه له بدل درازه دا مسله ان شاء الله سره شي چې رسول الله جسمانی خطر دی کدا روحاني خطر دی بده کې درې قوله د علماء دي څوک وي دا جسمانی دی او څوک روحاني دی څوک توقف کوي صحیح قول د جمهور علماء دا دی چې رسول الله په روح او بدن دواړو سره خطر لري سبحان الذي اسرى بعبده د عبده ټکینه معلومیږي چې محمد صلی الله علیه وسلم هم د بدن له سره پورته خطر هم د روح دا صحیح قول دی وی چې کله دلته راوړم اپریشن وکړم د دې سنین د دې خېټه اخر پورې نبی کریم علیه الصلاه والسلام اپریشن جبريل دی د دې حدیث د خلکو د اپریشن استنباط کړي لري وېزما راځو وغیرہ دا کوم شي چې ودې راواخصو په یو تاش کې ومنځل د زمزم په اوبو باندې ځکه دا اوس یو بر سفر باندې روانيږي چې چونکه الته د انسانیت مسله خوراک او څښاک دغه صفاتونه کټ کړي بر خوراک او څښاک دا مسله نه وي وېزما په دې ځړ کې شعر आवाज ولا دومره دروندواله مال محسوس شي چې د سینې مې درنده شو علم د قران او د نبوت الله نورم ورکی دا خو مخکنه نبی دی لیکن الله رب العزت اوس دا ځکه طاقت ورکړي چې دا اوس په بل سفر باندې روان دي پورته قیوم مسله پکار ده وی بیرته وګڼل برابر کړم روسه براشي ان شاء الله چې رسول الله سینه شو کړته پرشن شوی دا وی چې کله وګڼل ما یو براق و دی وخت راغی براق چې د کی معنا د بریکنا دا دومره تیز تو لکه د بجلی کړن چې څومره د اغستر کو کار کو د الله نبی فرمایي ودا د خر نه اوچته وا او د اسنه کده قچر نه درمیانه حالات وکله جسمه خو راوسه جبريل مالوي په ورخېجا ورسورېګه سورلې پیګوا وې سړي سروي چې دی ودریدل نه کول دنګونه وال جبريل ورته ویلي ما ركبك احد خير من محمد صلى الله عليه وسلم تابن چې څومره خلک مخکې تیر شوی دي انبياء عليهم الصلاه والسلام خو لیکن هغه محمد صلی الله علیه وسلم ونه نو رسول الله ډېر اوچت انسان دی قران کې رب العالمین د رسول الله بارک فرمایي چې دا ګورما تاسو نعمت درکړې دی یقیني ش نعمت دی اسی په خلنه یادي کې چې محمد موږ نبی دا نعمت دی دا غره خبر منل پکار دی سنت منل پکار دی د قران او سنت سره مینه پکار ده کوم چې د قران او سنت سره دښمنی کوي څو چې په دې باندې عمل کې هغه موږ دښمن غنو به و چې محمد موږ محبوب دا ګوره دروغ دی دا غلطه خبره ده ناروا ده وکله چې دا خبره دی بغل وکړه دی براقلا وی خلتی او رسول الله فرمایي وی زه په سور شمه وی دومره تیز بیت المقدس پر ولاړو چې د سترګې درپ په اندازه باندې تتلل اېدی مسجد حرام نه بیت المقدس پر ودا ولې لاړو یو خو بدی کې د رسول الله اکرام الله وکي
دویم دی کې اشاره ودیله چې اے نبی ګور په دې شام علاقه باندې مستا حکومت راځي د عمر ابن الخطاب په وخت کې به ایسد علاقه فتح شو وی الته کته شو یو تیګه پاګه کې ازما د اسا د مختومله موګه چې ارشه دې پاګه کې وردن نه کې بیت المقدس ورالم بیت المقدس در کعبه سلوي کال ورسره جوړ شوی دی حدیث کې دا راځي نبی زین لدا سوال راځي چې د دې جوړون کې خو سليمان دی د رسول د سليمان او د ابراهيم عليه السلام په مابین کې تقریبا زر کاله مسافه را څلور جوابونه علماء کړی دي یو جواب دا چې بیت المقدس تام ملائکه جوړ کړی دی او کعبه ماول کعبه جوړ کړل سلوي کال ورسره به ملائکه بیت المقدس جوړ کړي دویم جواب دا چې اول کعبه آدم علی السلام جوړ کړ به سلوي کال ورسره ورته الله امر کې بیت المقدس جوړ کړي به جوړ کړي دریم جواب دا دی چې کله کعبه آدم علی السلام جوړ کړ دغه نور څه به دی بچی لاړ سلوي کال ورسره مسجد اقصی جوړ کړي مقدس بیت المقدس ټول ورته ویل شي لیکن صحیح جواب دار شیخ الاسلام ابن قیم فرمایي زاد المعاد کې چې نبی ابراهيم عليه السلام کعبه جوړ کړو د بچی یعقوب نو سي هغه سلوي کال ورسره به د بیت المقدس جوړ کړي سليمان عليه السلام به زر کال ورسره هغه تعمیر نه وکړي د تطبیق دی د جمعه ته شورل مټول انبیاء رب العالمین ورته ژوند کړل عالم برزخ دی دا دله وسوره شي ایمان بالغیب دغه باخو دماغ نه چره چې لکه ما دماغ دا نه منو دا منی من به څوس من به دماغ صحیح څومره روایت چې په دې باره کې ابن جرير نقل کړی دي چې دا خو مسله دا فلان او فلان یا به کې محمد ابن اسحاق دی یا به کې هارون عبدی علماء په غیبه کلام کړي نبی کریم علیه الصلاه والسلام دوه رکعات منځو کې ظاهر دا چې نفل د ټول انبیو امام اوچت مجلس اوچت امامت او اوچت مقتدین د دین ورسته به جبريل عليه السلام رسول الله بره بوتلو څنګه بوتلو دا علم نور الله لده چې د په وزر کې نو د په دې خر کې ځان سره ونیو یا سبل اعلی تعالی قرآن او سنت دغه تشریح ده کړي موږ تاسو په مکلف نه یو تعویل ماویل نشو ول چې پلاني مناسب دا ویل او دی مناسب دا ویل دي مناسب ده غیر مناسب موږ د ارونه خبره منو سره دلیل نه بس دا علم نور الله لده چې په کم کیفیت موږ تاسو عزتمن نبی محمد صلی الله علیه وسلم رب العالمین پورته بوتلو او د دې مجری حرام نه تر مسجد الاقصی پورې تقریبا 0 کیلومتر مسافه 15 سترګې دی خو 15 سترګې غي خو د سترګې فرق په اندازه باندې قطع کړه وکړه چې بره لاړو د اسمان اولنی اسمان لا دروازه ټک ټک کړه هغه ورته ویل څوک وی جبريل تعارف بچا دوی څوک ورته پلانې نو مالا انا مو وی واځه کو څوک د ستر دی رسول الله ورکه په چاله غلې وکنه وی آو ګور ملائک دي خدای الله د امر دومره منقاد دي چې محمد صلی الله علیه وسلم دی لیکن د الله امر لاول ګوري چې هغه امر کړی د خلاصونو د تګو کنه نو کله چې دروازه خلاص کړه بره وخت چې ګوري او سړی دی رسول الله فرمایي وی دیر زراعه دغه ګدواله د شپېتا دیر شریګه زده هغه ګدواله دی وګځه سور دی دیکي طرف لم خلق ناشو دی چپ طرف لم دیکي طرف چې وګوري و خان دی چپ طرف چې وګوري و شاړي وې ما جبريل نه پښتنه وکړه دا څوک دی وه هاذا ابو در پلار دی آدم علیه السلام ورته سلام په واچو نبی کریم علیه السلام سره ورته السلام علیکم یا السلام علیکم ورحمت الله هغه ورته وعلیکم السلام ورحمت الله مرحبا بالنبي الصالح او بابن الصالح په خیر الاسماء عزتمن بچیا او په خیر الاسماء نیک نبی بچیا ودا کی طرف شو ګوري دا وخاندي دا چپ طرف شو ګوري و شړی دا ولې ودا اولاد دی کی طرف جنت ولادي چې هغه ګوري خوشاله شي دی چپ طرف جهنم ولادي چې ګوري خفش پلار دې په خپل بچو خپکیږي و سړی په دنیا کې څنګه معلومه کیږي چې زب جنتی او که زب جهنمی او ما قران او سنت موږ تاسو پر شل علامه ذکر کړی دي شل دا ځان سره یاد ساتي کدا قلمي په من کې موجودي من جنتیانو کدا په من کې موجود نه ګورم جهنمینو خدای نه خوسا اول ایمان دویم په مانځ کې عاجزي دریم د بے پېدی مجلس ته تیرېدل څلورم د زکات ورکول پنځم د فرض حفاظت شپږم د امانت لحاظ اوم د لوس پابندي اتم د مانځ حفاظت نهم چې خلک ستاره خیر تم ولري لسم چې ستا شکل بدسي کیفیت جوړي چې څنګه تعالی خلک وګوري صلی الله علیه یو لسم چې عمر دی وګ چې کار د نیکه د نصادر شي دولسم د مسلمانانو مابین کې جدایي نه راولي دیر لسم عمل توفیق د قران او سنت درکړي شي څوار لسم چې نعمت راځي صبر وکړي چې مشکلات راځي چې نعمت راشي شکر وباسي چې مشکلات راشي صبر پنځلسم گاونډیان ستنه خوشاله شپږلسم د خلکو په ژوند کې سم محبت
ولسم هغه بادشاہ چې درواغ نه وایي اتلسم پاک دامن انسان نو نسم رسول الله فرمایي چې سړي له اهل عیال الله ورکړي او د حلال رزق کوشش ورته کوي او شلم امام ترمذی فرمایي پر روایت د عبد الله ابن مسعود او معاملې کې نرمي دا شل کار چې په هر چا کې موجود دا جنتی دي اذن اور صبر اسمان لاړو بل الته دروازه ټک ټک شوی څوک وی جبريل وڅوک د سر د محمد صلی الله علیه وسلم وچا لګلې وی آو لیکن د دویم اسمان نمخ کې دلته ناشنا واقعیت پیغمبر علی السلام ولیدل توجه یوه د شي واقع ول د وینو زو یو ډنډي پدې کې وسړې فروت دي یا څه خلک پراته دي چې کله د دې ډنډ دی غړ لره وجنو ملایکی په دې خله باندې د ور په دې کانو باندې اولي برته دې منځله بوسي وما جبريل نه پښتنو کړه داخله څوک دی وې دا حق انسانان دي چې د یتیمانو مالونه خوري څوک چې د یتیم مال خوري تر قیامت پورې به عذاب باندې معذب دي ابن حجر الحیثمی لیکلی دی وې چې کم سره د یتیم مال خوري رب العالمین بده شي انسان مرتد جهنم بوشي بیمانه دا چې ځان مؤمن وي د مسلمان په کور کې وشيږي واخر بیمانه دي څومره تاوان خبره ده دویمه رسول الله فرمایي چې خلک مولیدل چې د څه غټه غټه خېټې ویل کړه غټ غټ بلډینګونه لکه څنګه شاسو د جمعه ته چې په کم طرف باندې ودا کاغذونه ایسته بده ملاق والو په دې کې دنه ماران او لړمان پراته و جبريل نه پوښتنه وکړه چې داخله څوک دی اکله الربا ودا سود خار خلګي سود خور څوک چې سود خوري دغه به نتیجه رسول الله فرمایي د قیامت د علامات نه و علامه دار چې هیڅ کور په پات نشي مګر د کور د سود بخار او غبار بور داخل شي ورکون کې لیکون کې او ارڅ د ټول بور کې دي یو مارچ په سړي باندې مسلط چې صورت حال چې دومره غټ غټ ماران چې رسول الله فرمایي دنه به خېټو کې کاری سود تا کړی دی رسول الله فرمایي عليه الصلاه والسلام ایور په رسول چې دی خو دومره رسول لکه 35 کړه چې د مور سره جنا وکي دې سړي سره الله اعلان د جنگ وکي یا دا سره د الله دشمن یو عمل من قبلی د سودخوري او عمل د الله په نسبت قبلی کنا او منهاج المسلم دوین جل کی راځي لوی سود په سودونه کې هغه مسلمان بیزتی دریم رسول الله فرمایي چې خلک مې ولیدل چې مخه ډیر لذیذه مزیدار طعام دی ولی بل طرف باندې ګنده طعام دی بدبویا ودا په دې بدبویا طعام کې لګي دی هغه خوري چې ښه بوینه تخیج جبريل نه پوښتنه وکړه چې داخله سوق دی ودا هغه انسانان دي چې الله ورته حلال کړي ورکړي دي هغه باوجود د زنا لواتت په دوی منډي وي حلال طعام حلال کزه شتري لیکن دا پردیس زنانه په روان دي خواهش پرستی کې په غلطه طریقه د شي انسان له رب العالمین دا سزا ورکړي چې د دې جهنمونو دا ګندګي په دبانې خوري پاکي دنیا کې څومره سخت خبره ده وې څنور خلک مولید زنانه د شنون اسوړن دی او هغه د شپټال ورکړي شو ما ورته دا څوک دي وې مالوي د حق زنانه دي چې پردې بچي خپل خاون له منسوب کړي دي زنه کړي دغه نه بچي پیدا شوی دي او به خلکو لویل دي چې دا اسمه د دې خاون نه دي نو کوم زنانه چې په دې مسله کې واقع شي دغه سزا الله ورکړي او رسول الله فرمایي یو ناشنا کار مې دا ولیدو څه خلکو د ور په تنورونه کې کمیسونه پرتګونه استلی و دی لمبه کې سوځیدل چې کله به لمبه تیز شو سر لبرالل چې سسته بشو بیرته بلاند لاړه دا څوک دی ودا زناکار خلک دي د سترګو زنا شته د لاسونو شته د هر څه زنا جدا جدا دویم اسمان لاړو به اجازه طلب سره جبريل تعرف د رسول الله اجازه د عيسى عليه السلام او د يحيى سره ملاقات وش د ترور ځامن رسول الله فرمایي عيسى عليه السلام وړر مزیدار وکتو چې د شاله دا وکتو وړي دا خپل ته روان ده ته دا ګمان کې لکه حمامه چکړي دریم اسمان لاړو التم دغه شان طلب د اجازه وکي وي چې وي جبريل وي څوک سره دی رسول الله وی اجازه شوی دی او چې بره وخت وګوره ادریس علیه السلام څلورم اسمان لاړ الته به سلام طلب د اجازه وکي وي څوک جبريل څوک د سره د محمد صلی الله علیه وسلم اجازه شوی دی او چې الته ګوري هارون علیه السلام پنځم اسمان له وخت چې الته ګوري یوسف علیه السلام رسول الله فرمایي دومره کیسه د دنیا نه مې حسن الله ور کړی نه مې دومره مزیدار شیخ الاسلام ابن قیم فرمایي په دنیا کې څومره حسن دا ټول رب العالمین د حسن راوي د رزمن الله به څومره کیسه دی هغه تاسو په دې باندې سوچ کوئ شپږم اسمان الله ویل د وخت موسی علیه السلام ویغه د شنریغو کې والا سړیو او په دې کې پیټ باندې ولکه دا شونډه باندې چې غاښ د لګولې غصې ځکه موسی علیه السلام ډیر تیز نبی وو په دې کې پیټ شنو قبري الګ خوځه چې د شوړان لاړم وې ایسته بشړاش چا دې پښتنه وکړه ولې شاړي وې دا قالک نه دا غلام
عرب چې الک غلام رسول الله نبی عمر والا وې دا اسمان ورسو پیغمبر مقرر شو لیکن دغه امت بل الله ډیر جنت لبوش موسی علیہ السلام په موږ تاسو باندې بخل ونه کې بلکې هغه به خپل امت باندې شفقت وکي چې کاش ما امتم ډیر لاړ وي حدیث مشکات کې راځي رسول الله فرمایي یو سره شل سپونه دی په ورځ قیامت اتیا سپونه زموږ د امت دی الحمدلله زموږ د محمد رسول الله په دومره کرام الله وکي دا دومره عزتمن نبی دی شکر په سل پکار دی چې الله تک نعمت ته موږ را کړی دی شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي رحمه الله د دنیا انعامات او نعمت ویلې شي کني شي ویلې ونی شي ویلې کویل شي مجازن چې دنیا دا کزره بچیو دکان او فلان او فلان اصلي نعمت قران او سنت او محمد صلی الله علیه وسلم دی وی بر شوم اسمان لاړم التګورم ابراهيم عليه السلام و ابراهيم عليه السلام د شکل لرو لکه تاسو د ملګری شکل رسول الله خپل ځان یاد کوي هغه ما په شکل باندې وو ان شاء الله قبل چهارشنبه پروژ وندیو نو به د دین ورسره هم اسمان نه برکم سفر چې رسول الله رب العالمین په طرف باندې کړي هغه وایو الله رب عزت موږ تاسو د قران او سنت بصیرت را نصیب کړي او رب العالمین د محمد رسول الله تابعداري را نصیب کړي